اوس قرآن چې موږ تلاوت کوو هغه مني. تاسو کوم قرآن دی؟ تاسو په قرآن نه پوهئ. زمونږ یو قرآن دی هغه چې کوم پیغمبر استولی دی، پیغمبر به کوم نازل شوی دی هغه قرآن. ها هغه خو دې تاسو کتابونه وایي دا تحریف شوی کتاب د صحابه ولا سوهانه پکې کړي. دا کتاب تاسو له چې کوم کتابونه دا چا به نازل دی دا ماته وایي. کتابونه نه دي نازل شوي، یو قرآن نازل شوی. یې قرآن دی بیا تاسو کتابونه چا لیکلي دي، چا ته یې راوړي دي، حدیثونه کوم ځای کې نازل دي، په چا نازل دي؟ حدیثونه نه نازلېږي، بل چاته ونه وایي حدیثونه نه نازلېږي. دا ماشوم دی ګزاره وکړه. څه نازلېږي ستاسو له کتاب خو نازل شوی دی، زمونږ قرآن کم دی هغه نازل دی. ستاسو له کتاب چې کم دی هغه په چا نازل دی؟ داسې ماته یو تاسو ته چې به نازل د تاسو قرآن کریم ولا زر آیات د تاسو امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام منی؟ بالکل منم. هغه د تاسو مرآت العقول د تاسو معتبر کتاب د روایتم صحیح دا غوي ولا زر آیات ده. دا ولا زر آیات قرآن کریم چیرې دا اوس لمو سره قرآن دا خوشپاک زر آیات ده. دا ولا زر آیات قرآن د تاسو چیرې خبر اور تاسو لکم قرآن دی دا په چا نازل دی؟ سوال جواب راکړه. دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو دا بالکل نه دروغ بنوي. دروغ چې کوم زمون قرآن دی قرآن هغه یو دغه نازل شوی دی وحی په ذریعه پوه شوې. اعتماد ثبوت راکړه چې تا په نازل دی. دا اوس کړي وړي وای دا اوس وای قرآن خو خود وحی د جبرئیل علیه السلام راوړی محمد رسول الله باندې را نازل شوی. ما ته ګډې وډې نه چې تا قرآن په چا نازل دی دا راته ووایه. بما قرآن په محمد رسول الله ثبوت ما ته وښیه. تنزل الملائكة والروح إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن سورة يوسف سر هرڅه مبارک دی د خپل قرآن یو دوه آیات تلاوت کړل کتا سغوندي څنګه سورة الفاتحة تلاوت كسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عالمين بالكل. رب العالمين كرب العالمين. عالمين خشابس ما شاء الله. رب العالمين الرحمن الرحيم رحيم الرحمن رحيم رحيم نه د دې سره څه شي دی؟ رحيم نه د خو تی سم کړه کانو چی شي ده رحيم شي دی. زه خو کارین نیم کنه زه تاسو سره خبرې کوم. نو دي چا سورة الفاتحة نوي زدي غكر المن صحيح ده څنګه تاسو مون صالح ده تاسو الرحمن اوس نانزت ماذا الرحمن الرحيم زبوز بخير مخي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم شابس مستقيم مخي زبس صراط الذين أنعمت عليهم. لا زيادة صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم سام عليهم عليهم أنعمت بيوايا أنعمت عليهم أنعمت عليهم بأيوة أنعمت عليهم څنګه
اواز دې نه راځي. انعمت شابه زده کړه ماشاءالله ماشاءالله. انعمت عليهم انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ها ندغ والله كذا غسي غير ده غير قرآن المغضوب عليهم معزوب ندى معزوب والله كي قدس رسالة وميديكال مغضوب. تمام ميوت کمزوره دي تا आवाज نه درځي. نا سم رازي والله سم رازي معزوبي ده مغضوب معزوبي واه 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 په خدای دې مو په قرآن کې خدا نسته والله کوي دا په کوم قرآن کې معزوبي راغلی هوايا ها په کوم قرآن کې معزوبي راغلی ده زما کې رات صحیح نه ده ما ته پته نه زما کې خبره غير بيوايا غير المغضوب معزوبي نه ده مخکې زبط سدي تکاریه تماتو سدي غير المغضوب ويا عليهم نانا ياري ويا غير الوايا غير الوايا څنګه وې ما صحیح دی ما ته قرات ناراضي کاری خو ته زي ګور اوس دی استاد سوال مخه غير الوايا زما غوندي زما استاد تا غوندي خیرن نشي کېده غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب ويا غير نويم تافلي بينويم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ګور زده کړه ښه د تاسې سورة امام علي رضی الله عنه پوښتنه درنه وکړه په ورځ کمه سي شرمېدلې دا سورة الفاتحه خو به دې زده کوله څه به ورته وایي زما زده ما ته وویل کنه چې زما کې رات غیر خبره ته ورشه دا د امام علي بچان د قرآن را تر رسولې او زده کړی مو ده یا الله باندې پس ګډوډو دی وسر ده وست دي کوم کتاب بني زی درته وخیم سي علي رضی الله عنه وایي سیما خپل مرته په نکاح باندې ور کړی ده وای اوس مخکې وای بل سوال وکړه علي رضی الله عنه عمر منلی ده د تا کتابونه وای یو نو دوه نو لس کتابه به دې درته وښیمه زما لس کتابونه شته نه دي کوم ځای کې ویلي دي د تا لس کتابونه نسته نه ما ته لس کتابونه پوره کړه ماشاءالله عام شیا و تاسو لس کتابونه من لري تاسو څوړ مزف د لس کتابونه نه لري میډیکل صاحب وایي د مو لس کتابونه منست ما ته ثابت کنه ما ته ثابت کنه تو امامان دي و میډیکل صاحب څو امامان منی څو امامان منی دولس اول امام دي څوک ده علي دوم حسن دریم حسین څلورم زین العابدین علیه السلام د زین العابدین علیه السلام نوم څه شي ده د دې نوم دز دز څه شي دز نوم یې څه شي ده نوم یې دغه دی کنه زین العابدین علیه السلام خو لقب ده دز دې صحیح نوم دی کنه یو منټ زموږ کې الله اکبر امام پنځم امام دي څوک ده باقر علیه السلام دغه نوم څه شي ده ما ته نومونه راځي د اهل بیت دښمنانو د اهل بیت دښمنه اهل بیت تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مخکې یو کس راغلی وای تاسې وخت نه ورکوئ ګورې له دې سره ما څومره خبرې وکړې تاسې وګورئ د صحابه وو په توهین او سپکاوي کې دا خلق دومره مهارت لري دا خلق ټول وای موږ اهل بیت منو دا خلق ټول وای موږ په حسین علیه السلام ځانونه په زنجیرانو وهي نوم د امام زین العابدین علیه السلام نوم یې نه ده والله د اهل بیت دښمنان واس او یاس د الله خاطر وکړي دا د دروغ ایمان مو پرېږدي د رښتونی ایمان په اهل بیت باندې راوړي